د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود وایي که طالبانو ټاکنو ته غاړه کېږدوله له وسلوالې مقاومت به لاس واخلم. احمد مسعود ویلي طالبانو ته مې شرطونه ایښودي، دوی که دا شرطونه زموږ ومنل، که زموږ د په خوښه یې حکومت جوړ کړو نو موږ به له وسلوالې جګړې لاس واخلو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود همداراز ویلي که طالبان ټاکنو ته غاړه کېږدي د ملي مقاومت جبهې به له وسلوالې مبارزې او مقاومت لاس واخلي. هغه پرته جبهې د یو ځانګړې سیمې او خلکو د انحصار خبره هم رد کړه او ویل موږ د واک لپاره مبارزه نه کوو، موږ غواړو چې په افغانستان کې ازادي راولو، افغان نجونو ته خپل حقونه او نورو ښځو ته خپل حقونه ورکړو. احمد مسعود زیاته کړه د دې پوښتنې ځوابیتو لپاره له تاسې غواړم چې د ملي مقاومت جبهې جوړښت وګورئ. هغه ویلي دي چې دا د یو قوم یا هم د یو ولایت ډله نه ده، دا د ټول افغانستان ډله ده او غواړي چې له طالبانو سره وجنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د ملي مقاومت جبهې یو سرچینې چې غوښتل یې نوم وانخیستل شي بي بي سي سره خبرو کې ویل پر دې جبهه د احمد مسعود د کورنۍ انحصار او فساد یادونه یې کړې وه. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.